پکتیا اوسیدونکي د مخابراتي شبکو له خدمتونو خوښ نه دي. لوړې بیې او ټیټ کیفیت د هغه لوی ستونزې دي چې د پکتیا اوسیدونکي ورسره لاس او ګریوان دي. د دې ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو ځایي خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو مکالماتي او انټرنیټي پوښښ کم او خورا په ټیټ کیفیت کې دی. د دوی په وینا چې له مخابراتي ستونزو سخت په تنګ شوي او ځینې مهال ان عادي ټلیفوني اړیکه په یو ساعت هم نه ټینګیږي. د پکتیا د اوسیدونکو په وینا چې له مخابراتي ستونزو سخت په تنګ شوي او ځینې مهال ان عادي ټلیفوني اړیکه په یو ساعت کې هم نه ټینګیږي. دوی وایي لګښت ډیر کیږي خو په بدل کې ورته لازم خدمتونه نه وړاندې کیږي او نه ستونزې حل شوي دي. پکتیا ولایت کې د مخابراتي پوښښ که غږیزې دي که انټرنیټي خدمتونه دي په ډېر کمزوري کیفیت کې دي. حتی که غږیزه برخه باندې خبرې وکړو ډېر خراب دي او هیڅ نه کېږي، یو څوک افهام و تفهیم نه ورباندې کېږي، نه مطلب خبرې لیږد رالېږد نه کېږي. په ځانګړي ډول باندې MTN چې په پکتیا کې زیات پیرودونکي لري د هغوی خدمات بیخي ضعیف شوي په دې وروستیو کې. موږ بار بار هڅه کړې چې له اترا سره هم د خپل د ځوان په حیث باندې دغه ستونزه شریکه کړو. جور کنه خدمات اینترنتی را که 3G باشه و همش فعال باشه، سم کار کنه دیگه، از هر شبکه‌ای که باشه. کردیت میخوره، هر چی میخوره فهمیدی مصرف زیاد است، خود صدام صحیح نمیره، آدم صحبت صحیح کردن نمیتونه. په ورته مهال د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي هم له مخابراتي خدمتونو خوښ نه دي. دوی وایي ډېری ولسوالیو کې مخابراتي پوښښ کم او کمزوری دی، نو خلک اړ دي چې د اړیکو ټینګولو لپاره لرې مزل وکړي او یو لوړ ځای ته وخیږي. عموم کې که چیرې په پکتیا ولایت کې د مخابراتو خدمات وارزول شي کیفیت ډېر کمزوری دی او بالخصوص بیا زموږ په ختیځو ولسوالیو څمکنیو، پټان، لجه او جاني خیلو کې د مخابراتو کیفیت په کتو سره بالکل ډېرې کمزورې ده او د MTN شبکه چې دا په دې وروستیو کې د دې خدمات بیخي زیات کمزوري شوي. مخابراتي شرکتونه چې دي ستونزې لري، مشکلات لري او د دوی خدمات وخت نه وخت چې دي په ټپه باندې ودرېږي او خلک ترې زیات شکایت کوي، هر وخت یې سر ټکوي چې مثلا دغه خدمات د دوی په سم ډول نه دي، ځکه دوی کله چې نیټ پرې کوي یا مثلا اړیکې نیسي د دوی هغه مصرف هم کېږي ولې خبرې نه کېږي او د دوی هغه ضرورت نه پوره کېږي. بل خوا بیا د پکتیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسؤلین مخابراتي خدمتونه مناسب بولي او وایي د پخوا په پرتله په مخابراتي خدمتونو کې مثبت تغییر راغلی او د شته ستونزو د حل ډاډ ورکوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس عبدالله توتاخیل یوازې د MTN شرکت خدمتونه د زیات استعمال له امله کمزوري بولي. که هم پکتیا ولس شکایت کوي، نیوکه کوي چې شبکې خرابې دي. البته زه باید واضح وایم دلته شبکې مشکل نه لري، یوازې شبکه مشکل لري. یعنی هدف مې دا ده چې دلته یوازې MTN یو څه ستونزې لري. یعنی پکتیا ولس کولی سي د روشن اتصالات، افغان BC سلام شرکت نه په ډېره ښه ډول استفاده وکړي، ځکه دلته بدیلې موږ لرو. په دې ولایت کې زرمت، جاني خیل، لجه منګل او روحاني بابا هغه ولسوالۍ دي چې د سیمې د خلکو په وینا مخابراتي شبکې پکې د شپې پر مهال کار نه کوي.